1919 کال دی ځوان غازی امان الله خان د افغانستان پاچا کیږي. دا هغه مهال و چې هیواد د خپلواکۍ پر لور د خپل معاصرې تاریخ د یوې مهمې مرحلې په درشل ولاړ و. امان الله خان له انګلیس سره په دریمه افغان انګلیس جګړه کې وښوده چې افغانستان نور نه غواړي د بل هیواد تر نفوذ لاندې خپل بهرنی سیاست پر مخ یوسي. د جګړې له پای وروسته افغانستان د خپل بهرنی سیاست بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواکي د هیواد پر یو ستر ملي ارمان بدله شوه. خو د امان الله خان لپاره خپلواکي یوازې له بهرنی نفوذ څخه خلاصون نه و. هغه غوښتل افغانستان له یوې دودیزې ټولنې څخه پر یوه اصلي دولت بدله کړي. د هغه د واکمنۍ پر مهال نوي ښوونځي جوړ او پراخ شول. افغان زده کوونکي د زده کړو لپاره بهر ته ولېږل شول. اداري او قضایي اصلاحات پیل شول او اساسي قانون تصویب شو. هغه د صنعت، کورنۍ تولید او سوداګریزې د پراختیا لپاره هم هڅې وکړې او غوښتل یې افغانستان په تدریجي ډول پر خپلو امکاناتو بېسه شي. امان الله خان یو ځل ویلي و: زه غواړم افغانستان د نړۍ پر پرمختللو هیوادونو سره سیال ووینم. خو د اصلاحاتو چټکتیا او د ټولنې د دودیزو جوړولو مقاومت د هغه پر وړاندې جدي خنډونه شول. په 1929 کال کې یې له واکه استعفا وکړه او هیواد یې پرېښود. سره له دې د امان الله خان میراث لا هم د افغانستان د خپلواکي، زده کړې، پرمختګ او د یوې اصلي دولت د جوړولو له مفکورې سره تړلی پاتې دی.